باندې کې هیله احترامات مې منې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای. ملګرو څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیلاب وطنوالو ته ډېر زیان رسولی دی. یوازې په پغمان کې 200 نه زیات کسان په شهادت رسېدلي دي. که بدخشان دی، غور دی او که داسې نور ولایتونه دي، سیلاب پکې ټولو دې ولایتونو کې زیان رسولی دی. هغه ټول زموږ افغانان دي، د هغو غم زموږ شریک غم دی. هغه افغانان په دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېر کورونو ته زیان رسېدلی دی، ډېر هغه وطنوال په شهادت رسېدلي دي. نو تاسو ټول زه اپیل کوم، هیله کوم چې څومره هم مرسته کېږي خپلو وطنوالو سره په دې سخت لنډ و تنګ وخت کې مرسته وکړئ، ځکه چې داسې حالات چې کورونه هم وران شوي دي او د کور وګړي هم په شهادت رسېدلي دي. نو ډېر سخت حالات په افغانستان د سیلابونو د وجې راغلي دي. تاسو ټولو څخه زه هیله کوم چې څومره د چا وس کېږي او کار یې ښه وي، برابر وي، نو خپل هیوادوالو سره د وس مطابق مرسته وکړئ چې دغه ستونزه چې کومه ده دا په وخت باندې حل شي او چې کوم حقداران دي هغو ته حق ورسېږي. نو دا زما پیغام دی ملګرو، ټولو سره یې شیر کړئ چې مخکې څوک ملګري خبر نه وي، دا زموږ د پیج د وساطت هغو خبر شي او خپل هیوادوالو سره مرسته وکړي. والسلام.